السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په اړه باندې دوې خبرې چې شاید تر اوسه په دې خبرو باندې هیڅوک خبر نه وي. افغان لوبډلې به کوم داسې کار کړی وي چې تر اوسه پرې په دې باندې هیڅوک نه خبر. د دې لپاره ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. امین خاطر لیکلی دی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په اړه باندې دوې خبرې چې شاید تر اوسه په دې باندې هیڅوک نه وي خبر. لومړی، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له هرې نړیوالې سیالۍ وروسته د لوبډلې د صدیقي او بېوزلو سره د مرستو په نوم د لوبغاړي د هرې سیالۍ له میچ پیسونو څخه ټاکل شوې اندازه پیسې راټولوي. لوبډل مشر د هر لوبغاړي څخه د خپل میچ پیس څخه $50 اخلي. یوه یا دوه ټورونه وروسته چې کافي اندازه پیسې راجمع سي، خپل مشترک ګروپ کې له مشورې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لخوا د صدیقي په نوم بېوزلو ته ویشي. دویم، په ټوله نړۍ کې میچ پیسونه یوازې هغه 11 لوبغاړو ته ورکول کیږي چې په لوبه کې وي، نور حق نه لري. ولې د ټولې نړۍ خلاف افغانستان یوازینۍ نړیواله لوبډله ده چې د 11 لوبغاړو د میچ پیسونه مجموعي پیسې په ټول سکواډ یعنی 15 کسانو ویشي. که څوک په 11 لوبغاړو کې لوبېدونکي وي او که نه وي لوبېدونکي، هغو ته پیسې ورکول کیږي. بېشکه چې دا او داسې نور ورته کارونه د لوبډلې د غوره یووالي او لاسته راوړنو لاملونه دي. یادونه دا دواړه کارونه د 2015 کال راهیسې چې کله اصغر افغان د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل سو پیل سول تر اوسه دوام لري. حیا تاسو تر اوسه د افغان لوبډلې په دې دوه کارونو باندې خبر واست چې دا دوه کارونه یې سم کړي دي او که نه؟ خپل نظر لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.